ګرانو ملګرو، نن د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شولې. په دې پایلو په اعلان کې ولسمشر اشرف غني د 50.4% په پرتلې سره افغانستان راتلونکي ولسمشر وټاکل شو. خو دلته عبدالله وایي چې زه بیا نه منم. ولې عبدالله بیا نه مني؟ څه ویل دي، څه کول غواړي؟ په ویډیو کې را سره هر څه وګورئ، خو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. عبدالله بیا نه مني. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1398 هجري شمسي کال د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې د هغې تر مخه ولسمشر غني یو ځل بیا خپله بریا خپله کړې ده. په ټاکنو کې د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم 50.4% رایه ترلاسه کړې دي چې له مخې ولسمشر غني په لومړي پړاو کې ګټونکی اعلان شوی دی. په دغه لیست کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله 9.250% رایه وړې دي چې ناکامه دی، خو هغه وایي چې د ټاکنو پایلې نه منم. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم اعلان کړی دی چې هغوی د ملت د پاکو رایه نه په هره کچه دفاع کوي او ډیر ژر به په یو خبري کنفرانس کې د ولسمشریزو ټاکنو د وروستیو پایلو په اړه خپل دریځ روښانه او په راتلونکي پلانونو به له خلکو سره شریک کړي. د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې عبدالله د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو له منلو انکار کوي. هغه په 2014 او 2009 کال کې هم د ولسمشریزو ټاکنو پایلې نه وې منلې او د هغې پر وړاندې احتجاجونه کړي وو چې په 2014 کال کې بیا د اشرف غني او عبدالله په ګډه د ملي یووالي حکومت رامنځته کړ چې عبدالله پکې اجرایه رئیس وټاکل شو. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چېرې مو ویډیو خوښه شوې نو حتما یې درسره لایک کړئ او نورو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.